السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تاشقند ښار دی د ازبکستان پایتخت. دا هغه تاریخي مقام و ځای دی چې حضرت سیدنا ذی النورین عثمان رضی الله عنه چې کوم قرآن شریف نوشته کوي او قرآن شریف تاریخ تاسو ته معلوم دی چې قرآن شریف د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نوشته خو په مختلفو اوراقو یا په مختلفو لرګیو، تختو، ډبرو، پوستکو باندې نوشته و. بیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرآن شریف جمع کړي خو په مختلفو قراتو باندې. بیا سیدنا عثمان رضی الله عنه ته حذیفه رضی الله عنه مشوره ورکړله چې حضرت قرآن شریف ضایع کیږي په دې لحاظ چې خلک اختلاف پکې کوي، یو قسم وایي بل قسم وایي، باید دا قرآن شریف موږ تاسو نور متحد کو په یوه قرأت باندې کو. نو سیدنا عثمان رضی الله عنه بیا دا قرآن شریف متحد کړي په یوه قرأت باندې کوي او تر هغه وروسته بیا دا قرآن شریف نسخې مختلف ښارو ته واستولې. دا قرآن شریف بیا د مختلفو ښارو څخه اخر امیر تیمور یا تیمورلنګ چې ورته وایي د هغه په لاس راوړل سوی دی سمرقند ته. د سمرقند څخه بیا راوړل سوی دی و تاشقند ته چې کله دا ملکونه د روس څخه آزاد سوي. سیدنا عثمان رضی الله عنه دا قرآن شریف نوشته کوي او دی په 15 هجري کې شهید شو او پر دې قرآن شریف باندې د هغه د بدن مبارک وینه هم پرته ده او دا کار سوی دی په 25 هجري باندې، یعنی نبی علیه السلام مبارک په 10 کال د هجرت وفات کړی دی، رحلت یې کړی دی. 15 کاله تقریبا تر هغه وروسته دا قرآن شریف نوشته سوی دی. دننه د قرآن شریف څخه د عکس اخیستلو اجازه نشته خو دننه خو موږ ورغلو خو د دې د باندې بنا څخه مو تاسو ته یادګاري دغه وکړل. ورسره په خوا کې دا قدیم مسجد دی چې دلته جوړ سوی دی، په دې ډېر اعلی ښایسته مسجد دی. دا مسجد قدیم دی ورسره او دې خواته بیا ورسره مدرسه ده. دا پخوانۍ قدیمه مدرسه ده، د دې په لحاظ باندې حساب باندې چې دا ډېره قدیمه ده دا مدرسه ده. او ورسره بیا اوس لیرې هغه ګمبته چې تقریبا ښکاري هغه طرف ته چې لیرې کومه ګمبته ښکاري دا اوس نوی مسجد جوړ سوی دی. ډېر عظیم مسجد دی، تقریبا د دې په حساب باندې د 1 لک انسانانو د ځایېدلو ګنجایش لري او د بل طرف ته بیا پارک دی، هسې عام پارک غوندې ځای دی، شینګیا ده. الله جل شانه دی موږ د دا حضراتو صحابه کرام رضی الله عنهم په محبت کې مرګ او ژوند راکړي او الله پاک هم د دې په قدمو کې حشر وکړي. بس دا د الله پاک یو فضل الله باندې اوسو چې مصحف عثماني مو اورېدي او مصحف عثماني چې په خپله په لاس باندې د حضرت لیکل سوي دي او دوی لیکلي دي ورسره په هغې کې چې دا د وصي پر پوست لیکل سوی دی. دا د سیدنا عثمان رضی الله عنه د قرآن شریف د مصحف شریف سره جوړه مدرسه ده. تقریبا په 14مه صدۍ هجري کې جوړه سوې ده. 14مه هجري 14مه میلادي کې چې اوس دا تقریبا 20مه میلادي ده. قال الله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. دې خوا ته دا آیات کریمه نوشته دي. بیا دا خوا دا ټول د طالبانو حجرې دي، دا چې په هغه وخت کې مدرسه وه او دا حجرې اوس ټول دوکانونه دي یا سیلګاه ده. الله جل شانه دي مسلمانانو ته بیا یوازې توفیق ورکړي. هغسې دور دی الله پاک راولي لکه چې و، ځکه چې دې دور ته اوس موږ مخ شولو چې هغه مزایونه مو په خط یو تاریخي ځای دی، یو دوکان دی، نور خو نو څه نشته پکې. دا دې خواته په دې بل طرف باندې لیکلي دي إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. دا حدیث شریف دی. بس دا ټول هغه ځایونه دي یا حجرې دي اوس نو ټول دوکانونه دي د دې سیلانیان راځي هغسې یو شان چې مثال سیل شان وي د سیل شان خلک پکې کوي رانیسي یا خرڅوي پکې یا پکې سودا کوي. دا ټول دا مدرسه ده.
د مدرسې ګمبتې دي مخامخ د سیدنا عثمان رضی الله عنه مصحف شریف اوس ځای ټوله تاریخي ځای دي دغسې دوکانونه دي پکې ټوله په دوکانونو کې هم تقریبا تر ډېره حده پورې تاریخي شیان خرڅېږي د دې وطن تاریخي شیان دا د هغه مدرسې د چې سیدنا عثمان رضی الله عنه مصحف شریف پروت دی بیا دلته مدرسه وه چې تقریبا 4.5 کاله تاریخ لري دلته فضلي تمام ځان دا به مدرسه نه وي هغه د مدرسې مسجد به شاید دا د بالکل د محراب ځای لري د محراب شکل لري خو دوی نه مني دوی نه د دغسې مدرسه وه نو په هر صورت که مدرسه وه هم نو د مدرسې یو تاریخي ځای دی یا دارالحدیث یا داسې مقام دی اوس نو پکې شیان خرڅېږي داسې کتبې مطبې وو د دې ځای لباسونه وو د دې ځای شیان هغه پکې خرڅېږي نو دا یو تاریخي ځای وو یو مدرسه وه دیني یو مرکز وو اوس نو مسلمانان ماشاءالله دې حالت ته راورسېدل چې په دغه ځای کې اوس تقریبا دلته اوس دا د قرآن شریف یو کتبه پرته ده سورت یاسین پکې نوشته دي مکمل خو مخکې بیا دا ټوله دغه خرڅېږي مجسمې دي او دا د دې مدرسې دغه اصلي زوړ تاریخ دی چې دا مدرسه ده او د سیدنا عثمان رضی الله عنه هغه دغه دی د قرآن شریف ځای دی